چمن یو داسې ښار چې د سرحدي سوداګریو له امله پیژندل کیږي، خو دلته د خلکو ذکاوت او هنر هم خپل ځانګړی مقام لري. په دې سخته ګرمۍ کې چې د حرارت درجه کله ناکله تر 50 درجو هم رسیږي، ځايي هنرمندانو د خلکو لپاره یو ساده اغیزمن حل موندلی دی. دا کولر د واښو او اوبو په مرسته کار کوي چې هوا یې په طبیعي ډول یخه وي. د دې جوړښت ساده دی، خو نتیجه یې د خلکو په وینا ډیره اغیزمنه ده. په دې کې 12 ولټه ډي سي پنکه کارول کیږي چې له امله یې دا کولر د سولر په مرسته هم چلیدای شي. دا په ډیره کمه خرچه باندې دا ډیر ښه یخ هوا کې ډیره ښایسته هوا کې ده، داسې هوا کې لکه د ایسي ده. نو دا په ډیره کمه خرچه باندې په 3000 روپۍ باندې د 3000 سې ونیسې، بیا نو زه در 12000 پورې دا رقم مناسب ریټونه دي د دې ده. او په دې کې بیا خلک موږ ته راځي چې اډر موږ ته وکړي، غټ کولر غواړي، جلا جلا په قسم باندې کولران موږ جوړو په اډر باندې رقم چې هر څوک رقم اډر وکړي هغه شی موږ جوړو. دا 12 او شمسي باندې لګیږي، 12 ولټ دیګر د 12 ولټ شمسي سولر باندې لګیږي، فرست کلاس کار کوي. په 1.5 واټ باندې شمسي باندې لګیږي. هغه څه چې د برېښنا له کمښت سره مخ کې کورنیو لپاره ډیر مهم دي. ځایي خلک وایي چې د 3000 نه تر 10000 پورې بیې دوی ته دا اسانتیاوې برابر کړي چې د ګرمۍ په وړاندې ځان خوندي وساتي. او بالکل موږ همیشه بس مازی ګرمي راسي مطلب خامخا رانیسو د کور د سہولت لپاره، بیا بغیر دې گزاره کیږم نه. ولې بجلی نشته، لوډ شیډینګ زیات دی، دې وجې نه کولران زیاتره خلک استعمالوي، دلته هم استعمالېږي، بهر باندې هم استعمالېږي، زیاتره خلک یې وړي دې ځای څخه کراچۍ له راځي، کراچۍ له هم خلک وړي، هلته استعمالوي خلک، او ډېر ښه شی دی، ښه سهولت دی. دا اختراع یوازې یو کولر نه دی، بلکې د دې خبرې ژوند ثبوت دی چې اړتیا د اختراع مور ده. د چمن هنرمندانو وښودل که اراده وي نو له محدودو وسایلو هم د خلکو د ژوند د ښه کولو لارې وموندل کیدی شي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.